السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو په ټول پښتانه رو جوړ او خوشاله یاست. و شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ورځ خپل مور د قافلې سره واستولو. د قافله شام ته روانه وله، نو دته څه اشرفیان ورکړي، نو هغه یو واسکټ یې ورکړی و. په هغه واسکټ کې هغه اشرفیان یې ورته وګنډل، ورته په مشین لکه په بخې یې کړلې. نو بیا دا نصیحت ورته وکړو چې بچیه چې په لارې باندې کله ځې که نه دروغ نه وایې. نو د کله چې دی د قافلې سره روان شو، نو دا قافله روانه وه، نو بیا په لاره باندې څه ډاکوان پرې راغلو، نو دا قافله یې لوټ کړله. چې کله دا قافله لوټوله که نه، نو یو ډاکو چې کله ولو که نه، دا شیخ عبدالقادر جیلاني ته راغی. و شیخ صاحب ته وایي بچیه پیسې چېرته دي؟ نو ده د هغه واسکټ داسې ورته کولاو کړ، ول دلته دي. هغه چې کله هغه زه یې وشلولو که نه، نو چې ویې کتو پاکې اشرفیانې، بیا د ماشوم یې د لاس ونیولو، خپل هغه ته یې بوتلو چې کوم د دو سردار و هغه ته یې بوتلو. نو هغه سردار ورته ویلې چې بچیه تا ته خو پته چې مونږ ډاکوان دي، مونږ غله یو، تا مونږ ته ولې دا راوښودلې؟ دا خو دومره پټه وي چې د چا ورته فکر او سوچ هم نه. نو ده ورته ویلې چې زه کله راوتلم، نو زما مور ماته ویلې چې ته به دروغ نه وایې، نو زه خو به د خپلې مور خبره منم. نو دې خبرې په هغه ډاکو باندې دومره زیات اثر وکړو که نه، چې هغه توبه ویستله. و ډاکوان ته ویلې چې دا ماشوم د خپلې مور نافرماني نه کوي او موږ د هغه رب ذوالجلال نافرماني کوو. نو بیا د دې قافلې والا نه معافي واخیسته او قافلې والا ته ټول سامان ورکول. دغه شان کې یو بل غل ولو، نو ده ته چې کله پانسۍ ورکوله، نو د ده نه آخري خواهش تپوس وکړو. ده نه چې تپوس وکړو چې ستا آخري خواهش څه شی دی؟ ده ورته ویل ما ته چې کومه پانسۍ ده که نه، هغه زما د مور مخکې راکړه. نو هغه خلک ډېر زیات حیران شو چې ته د مور مخکې پانسۍ، مور ته دومره زیات تکلیف ورکوې. هغه ورته ویلې د دې اصل وجه دا ده که نه، چې زه کله ماشوم وم، نو زما مور ما ته پیسې راکړې چې ته ورشه د دوکان نه انډه راوړه. زه چې کله دوکان والا ته لاړم، نو ما هغه انډه چې کوم ده هغه ما راپټه کړه. چې ما راپټه کړه، نو زه کور ته چې رالم، مور ته مې انډه هم ورکړه، پیسې مې هم ورکړلې. نو زما مور ما ته وی چې ولې بچیه دوکان والا پیسې نه غوښتې؟ ما ته نه موره، دوکان والا نه ما انډه راپټه کړه. نو مور مې لکه را شاباشي راکول، شاباش بچیه تا نن د یوې انډې پیسې موږ ته بچاو کړلې. نو ده ویلې ول که چېرته زما مور په هغه وخت باندې زه په سپېړه ولی وی او هغه انډه یې را سره اخیستې وی او زه دوکان والا ته بیولی وی او هغه دوکان والا نه معافي غوښتې وی او هغه انډه هغه پیسې ورکړې وی، نو زه به نن دومره غټ ډاکو او دومره غټ غل نه وم. نو دا اوس دوه واقعې دي، یو شیخ عبدالقادر جیلاني او یو ډاکو. دا اوس په تا باندې ډیپینډ ده چې ته د خپل اولاد نه شیخ عبدالقادر جیلاني جوړې او که یو ډاکو جوړې، دا به په تا باندې ډیپینډ. ځکه د اولادو تربیت چې دی که نه، په دې کې د ټولو نه زیات کردار چې کوم ده که نه، هغه د مور غي، د هغه نه پلار بعد د والدین غي. زمونږ د پښتو په معاشره کې مونږ پښتانه مونږ څه کوو؟ مونږ وایي چې یاره زه خو سهار وختي وځم او ماښام راشم، ما ته خو لکه زه دومره ستړی یم که نه، زه دو ته پیسې وګټم، د بار دغه وکړم، که دو ته وخت ورکړم، ما سره خو دومره وخت نه وي. زما کار دا په دو باندې تعلیم کول، پیسې ورکول، په دو ته کپړې او جامې اخیستل او دو باندې خوراک کول. دا یو شی یاد وساته، دا تا حق نه ده. اولاد په تا باندې حق لري چې ته خپل اولاد ته وخت نشي ورکولی، ستا اولاد ته به بیا معاشره وخت ورکوي. چې ته د خپل اولاد خبرې نه اورې، ستا د اولاد خبرې به بیا معاشره اوري. نو بیا موږ په جړا شو، وایي زما ماشوم ورځ په ورځ چې کله غټېږي که نه، نو دی لکه بېلارۍ طرف نه ځي، دی لوپر کېږي، دی زموږ خبره نه اوري، دی په وخت باندې کور ته نه راځي. د هغه وجه دا ده، دی په وخت باندې ځکه کور ته نه راځي چې کور ته څوک د ده خبره اوري نه، سوسایټۍ خو د ده خبره اوري. دا یاد وساتئ، ته د خپل ماشوم خبره نه اورې، سوسایټۍ به اوري. او بیا چې کله زموږ والدین چې کله کور ته راشي که نه، نو دی به داسې سخت وي که نه چې کله ماشوم د ده کمرې ته ورځي که نه، نو دا خپې به له رپېږي. دا یو شی یاد وساتئ، که چېرته تاسو غواړئ که نه چې زما زوی دې صحیح شي، زما زوی دې د معاشرې نه بچاو شي، زما زوی دې د لوپرۍ نه بچاو شي او زما زوی دې په سیده لار روان شي، نو ته به خپل اولاد ته وخت ورکړې، ته به د خپل اولاد خبرې اورې، ته به د خپل اولاد سره یو دوستانه تعلقات جوړوې، ته د خپل اولاد سره گیم کوه، لوبې ورسره کوه. نو دا یاد وساته چې د څو پورې ته خپل اولاد سره د پلار رنګه رویه مه کوه، ته د اولاد سره د یار د دوست رنګه رویه کوه. بیا وګوره چې دا ستا زوی لوپر کېږي که په ښه لار باندې ځي. نو دا یو شی یاد وساتو
دوه واقع ما ستاسو مخکې اخلي دي، یو د شیخ عبدالقادر جیلاني غا او یو ما د یو غل د درته اخلي ده. اوس دا په تا باندې ډیپینډ ده چې ته د خپل اولاد ته وخت ورکوې شیخ عبدالقادر جیلاني ته جوړې او که د خپل اولاد ته وخت نه ورکوې او د خپل اولاد نه هسې لوپر جوړې نو دا به په تا باندې ډیپینډ دی. نو دویمه خبره که چېرته زموږ په پښتنو کې ډېر ښه والدین شته، ستاسو چې کومې ښه خوبیانې د اولاد په باره کې ستاسو ته کمې کمې طریقې معلومې، ستاسو والدین د تاسو سره کوم کړي یا تاسو ته کمې معلومې که نه هغه موږ ته کمنټ سیکشن کې ووایئ. چې کمنټ سیکشن کې تاسو ووایئ نو موږ په هغه باندې ویډیو جوړو نو د هغه ستاسو د ښه کوالټۍ نه ستاسو د ښه تربیت نه هغه نه چې موږ ویډیو جوړ کړو او موږ نور پښتنو ته واورو نو انشاءالله رو به رو به ډېرو پښتنو ته پیدا موشي او زموږ معاشره به رو رو بدله شي.